کابل کې د افغانستان بانک د سلاکار یما سیاوش او د دې بانک د بل کارکونکي او موټر چلونکي تر وژل کېدو وروسته په یوه تازه پیښه کې د افغانستان بانک پر یو بل جګپوړي چارواکي هم وسلوال برید شوی او سخت ټپي شوی دی. افغانستان بانک د بانکونو د څارنې پر امیر نثار احمد یوسفزي پرون د کابل په تر ټوله امن سیمې مکرویانو کې د نامعلومو وسلوال له لوري برید شوی دی او نوموړی سخت ټپي شوی چې اوس مهال د کابل 400 بستریز روغتون کې بستر دی. او دا مافیا دی، زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې کې لاس ولري. مافیا خو ځکه دی د بانکونو د نظارت مسؤل و په د افغانستان بانک کې، او دی خو بیچاره خپل وظیفه اجرا کوله، څه چې حقایق و هغه به انتقالوه. نو دغه مافیا دی. حکومت دلته اخواته هم چک پاینټ دی، دغلته چې ویشتلی دی، لاندې هم چک پاینټ، په دې بیروبار کې موټر کې سړی څه رقم تښتي. د نوموړي کورنۍ وایي چې دوی له هیڅ چا سره دښمني نه درلوده او دغه کار ښایي دغو مافیایي کړیو وي چې بانک کې د نوموړي حضور نشي زغملی. دوی د دې پیښې په مخنیوي کې امنیتي ادارې هم ملامتي بولي. زه خو پرې نه پوهېږو چې څه مسله ده. نو دا زما خواهش دی د امنیتي ارګانونو نه، او په سر کې چې څوک خپله رئیس جمهور نه مې تقاضا دا دی، لاندې خو دا ټول په ښکیل دي په مافیاو کې، که وزیر دی که معین دی که رئیس دی، ټول په دې مافیاو سره شریک دي، ښکیل دي پکې. خو دغه رئیس جمهور نه زما تقاضا ده چې د تصفیه کاری دي وکړي په دې امنیتي ارګانونو کې. اینجا ما که آمدیم فقط سوار بررسی کردیم، اینجا می تیر میشد که اینجا نفر اونجا موتر 2000 استاد کرده بوده، 2000 صفحه فکر کنم، از اونجا پلوانه که استاد شده سرش فایر کرده، 2 مرمی دمی پایش زده، پایش زده که سعی کرده که کیست 70 یک مرمی دلش خورده، یک مرمی ثابت این طرف بشه. ناجوانای بی‌غیرت‌ها در ماه مبارک رمضان یک آدم که فلاش کرده را وطن خدمت میکنه، میخواست که به خاک خون یکسان کنه که به این چیز شوم خود یا موفق نشده، خداوند کله کورشان کنه، دشمنی وطن ما رو نابود کنه. په ورته مهال د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان بانک د یو شمېر جګپوړو چارواکو ګوښه کېدل، د دې بانک د پخواني سلاکار یما سیاوش وژل کېدل او تازه د بانکونو د څارنې امیر باندې وسلوال برید پلان شوي کارونه دي. دوی دا احتمال نه ردوي چې د دې پیښو تر شا د خپله بانک یوه کړی لاس ولري. من گمان میکنم مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای که صورت میگیره یک ویژگی مشابه داره و اویی که امنیت اجتماعی و شخصی شهروندان افغانستان در سطوح مختلف مورد هدف قرار داده و البته قتل ها میتونه انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و مافیایی داشته باشه و قتل های هم که در بانک مرکزی صورت میگیره یا اهدافی که در بانک مرکزی انتخاب میشه میتونه شامل چنین مواردی باشه. میتونه گروه تروریستی باشه، میتونه گروه های مافیا باشه که در مسائل بانک مرکزی داخل باشه، میتونه هر دوی از اینا باشه. این مسائل احتمال همهش میره، اما دقیقاً گفتن نمیتونیم که چی موضوع است. هڅه مو وکړه د افغانستان بانک دغه لوړپوړي چارواکي باندې د برید په اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو نه یوازې دا چې د بانک چارواکي په دې تړاو رسنیو سره خبرو ته حاضر نشول، یاد چارواکي باندې د وسلوال برید په اړه یې هیڅ اعلامیه هم نه ده خپره کړې.